بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او زبرن خبرې کوم خپل اغرونو خويندو سره چاته چې د شوګر مسله ده. ځکه چې د شوګر مسله کې یو ډیر اهم سیز دا وی چې علاج تاسو جاری ساتي. ډیر خلک داسې د شوګر باقاعده علاج کوي، خو هغه چې کله هم زموږ کلینیکس تراشي یا زموږ پی ډی تراشي او د شوګر باره کې خبرې کوي، نو هغه به شل کاله به دغه شوګر پاتې شوی، لس کاله به دغه شوګر پاتې شوی، خو بیا چې پاسي نو دا تاسو کې ډاکټر صاحب زه به پرهیز د سنه کوم او زه به خورم څه. نو پرهیزونو باره کې هغه ټولو ته پته ده چې ظاهره خبره ده چې چاته شوګر دی هغه باندې هر قسم ته خواږه دا مکمل طور بند دي. خواږه به بالکل نه استعمالي. نن زه تاسو سره هغه خبرې کوم چې دا پرهیز خو به تاسو ته هر سړی ښیي چې دا مخوره دا مخوره دا مخوره، خو زه تاسو ته نن ښیم چې څه خورا هغه څیزونه چې کوم سره ستاسو صحت خوي او ستاسو شوګر ورسره نه زیاتیږي. د شوګر مریضانو ته د ټولو نه اهم مسله سوي هغه دا وي چې د دې شوګر شي نو د په خیال باندې د باندې د دنیا هر قسم ته نعمتونه چې کم دي هغه بند شي. دا چې بالکل نه ده. د دنیا هر قسم نعمتونه د الله تعالی چې کم دي په تاسو باندې بالکل آزاد دي. تاسو خوړې شي خو په یو طریقه په یو ترتیب په داسې طریقه به خوري چې هغه سره تاسو شوګر نه زیاتیږي. یعنی خواږه مکمل تاسو بند کی. نن زه تاسو ته هغه سيزونه خیم چې تاسو څومره خوري تاسو به شوګر نه زیاتیږي. د ټولو نه وړومبه سیس چې کم دي نو هغه د جناب دا شنی سبزیانی، شنه سبزی چې هر یو د شنو پته ولا صابونه دي، سلاد دي، مختلف داسې سيزونه دي چې تاسو خوړې شي. دي نه علاوه شنی سبزیانی دي، بینډۍ دي، تورې دي، کدو دي، هر قسم ته سبزیانی چې کم دي د شوګر مریض چې هر څومره خوړل غواړي بالکل خوړې شي. دې سره به دغه شوګر هرگز نه زیاتیږي. یعنی د سبزیانو استعمال که تاسو هر څومره کوي هغه سره به تاسو شوګر نه زیاتیږي. بیا تاسو د لپاره ښه سبزی کوم یو ده چې هغه سره تاسو صحت هم خي او هغه سره تاسو شوګر بالکل نه زیاتیږي. نو څنګه چې موبایل بینډای دا، تورې دا، کریلا دا، د داسې سيزونه دي چې د سره تاسو شوګر په من کې د داسې سيزونه دي چې د سره تاسو شوګر بالکل نه زیاتیږي او تاسو که هر څومره خوري تاسو ته د شوګر بالکل نقصان نه درکوي. بیا جناب راځو هغه سيزونه ته چې کم تاسو باقاعدګۍ سره لکه روزانه که تاسو خوري تاسو ته نقصان نه درکوي. هر قسم ته دالونه چې کم دي، یعنی لوبیا، چنا، دالونه شلو، د دالماش شلو، توتی دال شلو، د مهو دال شلو، دا ټول چې کم دی دا تاسو استعمالولی شي. مې تاسو استعمالولی شي. دا بالکل چې تاسو څومره د دې استعمال کوئ د سره بس تاسو شوګر هرگز نه زیاتیږي. پاتې خبره راغه اکثر خلک دا سوال کوي چې ډاکټر صاحب چاول یعنی وریجې زه خوړې شم یا نشم خوړې. نو هغه د لپاره داسې دا ګوري وریجې که کلم تاسو خورئ نو هغه کې چونکه کاربوهایډریټ شته، هغه کې سٹارچ شته، نو هغه مقدار به کم ساتئ. په هفته کې یو ځل دوه که تاسو دغه استعمال اعتدال سره کوئ نو تاسو شوګر به نه زیاتیږي. خو بیا داسې ده چې په کوم ورځ تاسو چاول خورئ په هغه ټایم باندې چې کوم دی اکثر خلک دا وی چې لږ شان چاول خوري بیا د غنمو روټۍ راوالي هغه سره ترکاری خوري، نو بیا دا غنم د خپل ډایټ نه وباسه. په هغه ورځ باندې چاول راواله، په هغه باندې ځان ته سبزي واچو، دغه سبزي او چاول په چمچ باندې وخوره نو ستا کاربوهایډریټ چې کوم دی دا بالکل کم شو. تا روټۍ اون خوړل دغه چاول بیا ستا شوګر ته هیڅ نه وي. هفته کې یو ځل دوه که داسې استعمال کوئ د چاولو بالکل یې کولی شئ. خو سبزي داسې ده چې دالونه داسې څیزونه دي چې د هغې تاسو هر ټایم روزانه استعمال کولی شئ او تاسو ته به انشاءالله هیڅ داسې مسلې نه وي. بیا جناب راځو هغه څیزونو ته که تاسو څه لږ ډېر داسې بدپرهیزي نه کېږي یا څه کېږي چې هغه څیزونه تاسو له فایده درکوي. نو که خپله کټوۍ کې تاسو د ملحوظو استعمال کوئ، میتي دانه دا ستاسو د شوګر کنټرول لپاره انتهایي زیاته ښه ده. دارچیني که تاسو په خپله کټوۍ کې روټۍ کې د هغې استعمال کوئ هغه ستاسو د شوګر لپاره ډېره زیاته ښه ده. شوګر ورسره ډېر ښه کنټرول کېږي. شوګر کنټرول لپاره دا څیزونه دا مختلف د ستاسو هغه لپاره ډېر زیات ښه دي. بیا د شوګر مریضان چې کوم دي هغې که د سپېغلو ست استعمالوي، چھلکا اسپغول چې کوم دی دا سپېغلو ست که استعمالوي نو دا ستاسو شوګر هم کنټرول ساتي، ستاسو فایبر هم جوړیږي او ستاسو خېټه هم اعتدال سره وي، ډکې متیازې هم اعتدال سره وي. خو دې کې یو ایډډ بینیفټ دا دی چې دې سره ستاسو لیپټ پروفایل یعنی ستاسو د وینې غوړ دا ورسره ډېر ښه طریقې سره کنټرول که تاسو وزن کمول غواړئ دا ورسره ډېر ښه طریقې سره کمیږي. نو د دې فایبر استعمال هم تاسو کولی شئ. بیا راځو جناب غوښې ته. شوګر مریضان بالکل چې غوښه څومره خوړل غواړي دي بالکل خوړی شي، خو کوشش ته دا کوي چې چربي ترې لرې کوي. دا غوښه لږ داسې مقدار کې خوري چې د دې کولیسټرول وغیره او داسې څیزونه ورسره نه زیاتیږي. وایټ میټ چې کوم دی چرګ او مېې دا چې هر څومره خوړل غواړي ورځ کې که روزانه هم تاسو دا خورئ دې سره ستاسو شوګر هرګز نه زیاتیږي، دې سره ستاسو کولیسټرول هرګز نه زیاتیږي، دې سره ستاسو بلډ پریشر بالکل نه زیاتیږي. نو چرګ شلو، مېې شلو یعنی وایټ میټ
د دې تاسو که هر څومره استعمال کول غواړي د شوګر مریضان د دې استعمال باقاعدګۍ سره کولی شي. بیا دې نه علاوه راځو که تاسو خامخا روټۍ خوړل غواړئ چې یاره روټۍ چې کوم ده دې نه بغیر ګزاره نه کېږي، نو کوشش کوئ چې دا د جرندې کوم اوړه دي د هغې روټۍ استعمال کوئ او لږه شان مقدار کې روټۍ خوري، ورسره یو نوړی په چمچ لې د سبزي وي یا غوښه وي یا هر څه وي، نو د هغې چمچ استعمال ورسره کوئ چې روټۍ ستاسو کم نه کم وي. که بیا هم تاسو روټۍ خوړل غواړئ نو د اوربشو روټۍ چې کومه ده د شوګر مریضانو لپاره انتهایی زبردست چیز دی. ډېر په اسانه باندې په مارکیټ کې اوربشې ملاویږي او د اوربشو اوړه هم ملاویږي. که تاسو خپل اوربشې اخلي خپلې جرندې له وړئ چې یاره دراله معده که اوړه که نو د هغې استعمال کوئ، ستاسو هضمه به هم ښي، کیلوریز به بالکل نه زیاتېږي، شوګر به مو بالکل نه زیاتېږي او تاسو به خپل روټین سره په شوګر کې د هر قسم ته خوراک استعمال کولی شي ما سوای د خوږو نه ستاسو صحت په ورسره ښي. بیا جناب راځو دا پی شملې ماسته چېرې ما شوګر دی ما له پی ښه دي که نه دي ښه، ما له شملې ماسته ښه دي که نه دي ښه. بالکل شوده پی شملې ماسته دا هر څه چې کوم دي د شوګر مریضان د هغې استعمال کولی شي. خو چاته چې شوګر وي نو موږ ورته چې یاره خپل شودو نه یا خپلو مستو دغه نه دا ملایي کوچ پیروی دا څیزونه دا ترې اخوا کوئ چې ستاسو لیپډ پروفایل ورسره نه ډیرینج کېږي، ستاسو کولیسټرول وغیره ورسره نه زیاتېږي، نور د دې څیزونو استعمال تاسو کولی شئ. ډرای فروټس چې کوم دي اوچه میوه چې کوم ده د هغې بالکل استعمال کولی شي. که تاسو بادام خورئ داسې نور ډرای فروټس د شوګر مریضان بالکل د هغې استعمال کولی شي او دې دپاره دا فایدهمند هم دي ځکه چې دې سره دا کولیسټرول وغیره او دغه څیزونه کمیږي. نو تاسو بالکل د دغه څیزونو د ډرای فروټس استعمال بالکل کولی شئ. یو بل میت دی چې انډه مه خوره، شوګر دپاره انډه ښه نه ده او بلډ پریشر دپاره انډه ښه نه ده. انډه هګۍ چې کومه ده د شوګر دپاره هم زبردست چیز دی، د بلډ پریشر دپاره هم زبردست چیز دی. دا ټول مریضان یې خوړی شي، خصوصا د هغې چې کوم سپین دی. که د چا داسې څه دغه وي لیپډ پروفایل ډېر رینج وي، کولیسټرول کمول غواړي، زیړ دې نه خوري، زیړ دې خپلو ماشومانو له ورکړي. خو که د یو انډې تاسو زیړ روزانه خورئ او سپین هم خورئ نو د شوګر یا د بلډ پریشر مریضانو ته هېڅ ممانعت نشته. په دې د مالګه نه اچئ د بلډ پریشر مریضان انډه بالکل خوړی شي، نه هغې سره شوګر زیاتېږي نه هغې سره بلډ پریشر زیاتېږي. بیا راځو جناب فروټو طرف ته، ځکه چې د شوګر مریضان اکثر دا وایي چې آیا زه د فروټ میوې دانې استعمال کولی شم یا نشم کولی. نو فروټو کې مختلف داسې فروټس دي چې د هغې ګلایسیمیک انډیکس کم دی، یعنې هغې کې خواږه کم دي. نو تاسو لکه یو دوه درې خرمانۍ خوړی شي، هغې نه علاوه شلتالو استعمال کولی شي، هغې نه علاوه چې کوم دی اپل ګلایسیمیک انډیکس کم دی، شوګر پکې کم وي، هغې نه علاوه امرود استعمال تاسو کولی شي، هغې کې شوګر کم دي. دا داسې څیزونه دي چې دا د شوګر مریضان هم ځان ته فروټ چاټ جوړ کړي یا نور داسې ده چې ځان ته رایتا کې دي واچوي، داسې مختلف څیزونو سره دا فروټس تاسو اړوئ راړوئ، دا تاسو خورئ، نو انشاءالله اعتدال سره نو ستاسو شوګر به هرګز نه زیاتېږي. خو د شوګر مریضانو لپاره بیا هم یو درخواست دی چې خپل مکمل پرهیز او هغې نه علاوه اکسرسایز دا ډېر زیات ضروري دی. بل زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغې د شوګر د وجې نه چای خو پیکس کي، خو هغه چای سره مټۍ هم وخوري، بسکټ هم وخوري او مختلف څیزونه وخوري، یا داسې کار کوي چې اکثر لکه ښه ډېر خواږه ماږه وخوري، وایي یاره ډایټ پیپسي راله راکړه یا ډایټ کوک راله راکړه. نو دا څیزونه چې کوم دی دا ستاسو شوګر لپاره ښه نه دي. خواږه چې هر قسم ته دي ستاسو لپاره بالکل ټیک نه دي. د شوګر مریضان د خوږو نه اجتناب کوي، نور سبزي، فروټ، چرګ، مایع، دالونه، پی، شملې، ماسته دا هر څه خوړی شي او دې سره سره چې کوم دی نو دې صحت به یقیني طور ښه وي. نو د شوګر مریضان د خپل دوای خیال هم وساتئ، خو د خپل پرهیز او اکسرسایز خاص خیال ساتئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.